خشیت دا قلبی عبادت ہے، تلاوت آیات دا لسانی عبادت ہے، اقامت صلاة دا بدنی عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ دا مالی عبادت ہے. نو کم یو پکې پاتې شو؟ ټول پکې راغلل چې بدني عبادت ذکر شو، مالی عبادت ذکر شو، نو د دې دواړو چې کوم مرکب یې هغه هم پکې راغلی، حج هم پکې راغلی. نو چې کوم خلک تجارت یعنی عبادت کوي د الله تعالی، قلبي عبادت هم کوي، لسانی عبادت هم کوي، بدني عبادت کوي، مالی عبادت کوي، د الله په عبادت کې چې څوک مشغول دي، د دې دا سودا، د دې دا کاروبار، په دې کې خساره نشته، دا ټول د ګټې کاروبار. تلاوت آیات د الله د کتاب تلاوت، د دې په معنا او په مفهوم باندې ځان پوهول، نورو ته د دې هغه تعلیم ورکول، دا ټول په دې یتلون ټکي کې داخل یو نفس قرائت دی او یو تلاوت دی. نو په تلاوت کې د معنا او د مفهوم او د درس او د تدریس هم خیال ساتلی شي. چې څوک درس او تدریس کوي د قرآن شریف، د قرآن شریف چې کوم معاون علوم دي او د دې لپاره چې کوم مومد دي، هغه علوم په هغې کې چې څوک اخته دي، دا ټول په دغه سوداګرۍ کې داخل دي. تر دې چې که صرف څوک پړاوئ، نحوه پړاوئ، نو دی چې دا نه و چې دا خو تفسیر نه دی، دا خو علم الحدیث نه دی، مونږ خو میزان صرف خلکو ته ښایو، نحومیر ورته ښایو، نو زمونږ دغه حیثیت چې دی دا ښکته دی. نه داسې نه ده، دا خو د قرآن خدمت دی. د قرآن عظیم الشان د درس لپاره خلک تیاریږي، په نحوه کې، په صرف کې. ابوالعباس ثعلب رحمت الله علیه هغه د نحوې، د لغت، د ادب ماهر تېر شوی دی. نو هغه وایي چې یو عالم چې کله دا په صرف کې او په نحوه کې دی مشغول وي، او دی وایي چې زما دا کار کمزوری دی، او چې کله دورې حدیث ته ورسم نو بیا به زما هغه علمي ترقي وي او په هغې کې به د خدای رضا ډېره وي. نو وایي داسې یو سوچ مې رالو، ما وی چې اهل القرآن د قرآن خدمت والا خلک چې هغوی مشغول شو د قرآن په درس کې، نو کامیاب شو. اشتغل اهل الحديث بالحديث ففازوا، اشتغل اهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت انا بزيد وعمر. هغه زما ملګري چې هغه دورو ته ورسېده، تفسیر پڑھاوئ، حدیث پڑھاوئ، شیوخ الحدیث او شیوخ التفسیر د هغې نه جوړ شو. زما زندګي ټوله په ضربه یضربو کې تېره شوه. کله به یم زید والو خوړ، کله به یم زید والو وکړ، نو داسې خفه غوندې و. او په یو علمي مجلس کې د دې خپل خفګان اظهار وکړ. د ده شاګرد دی ابوبکر انباري رحمت الله علیه، هغه خوب ولیدو، حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي دې استاد ته دې زما سلام ووایه، خپل استاد ته زما سلام ووایه، ورته وایه انت صاحب العلم المستقیم، تا ته خو ډېر اوږد ژور علم خدای درکړی دی، خوشخبري ورته راولېږه چې که ته صرف پړاوې، که نحو پړاوې، نو دا ټول د دین خدمت دی. په دې کې دې څوک شک شبه نه کوي چې زمونږ دا حیثیت چې دی دا به څنګه وي او دا به د الله په در کې قبولي ته ولي. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه وایي ما ته هم شیطان وسوسه واچوله، یاره دا سبکتګین چې دا به ستا پلار وي که ته به د بل چا نه بېدی، یاره دا زمونږ دې کلو کې چې کوم طالبان ګرځي عالمان، دا د پیغمبر علیه السلام هغه وارثان دي که نه هغه بل شانتې خلک دي. او بل دا چې دا مولیان صاحبان موږ ته وایي چې قیامت به وي او تیارې ورته وکړي چې دا قیامت به رښتیا که داسې موږ یادوي، نو وایي داسې سوداګانې راته شیطان پیدا کړي. نو وایي زه بیا په ګشت باندې
باندې وته د خلکو خیال به ساتلو د عوامو نه به ځان خبرو دي بادشاهان عادلان خلک خادمان به ورسره نوکران به ورسره یو خادم سره داسې یو قیمتي مجموعه د سرو زرو مجموعه شمعدان په هغې کې د هغې وزن چې وایي 14 سونه وه دغه مجموعه په دې کې مومبتۍ بلې دي هغه مخکې روان دی او بادشاه او ملګري وزیران ورپسې وروسته روان دي یو تعلیم یې ولیدو چې کتاب ګوري او یو دوکان دی د هغې نه رڼا په هغه سلو کې په دروازه کې داسې لږه لږه رڼا بار راځي نو دی هغې سلو ته دا کتاب کله بره کړي کله ورته ښکته کړي او هلکي ورته مخامخ کوي او په ډېره ګرانه باندې په هغه رڼا باندې دی خپل کتاب مطالعه کوي نو دی ورته وایي چې ته څه کوې دلته هغه ته زه طالب یم مطالعه کوم نو مطالعه چې کوې نو په کور کې ولې نه کوې یا په مدرسه کې ولې نه کوې هغه ته وایي چې هلته د مدرسې کې د شمعې او د ډیوې د دې هغه انتظام نشته دې وخت د شپې هغه ډیوې باندې کولې مړې شي دومره پیسې مونږ سره نه چې هغه خرچه مونږ وکړو نو زه دلته راشم او دې ځای کې په دې رڼا باندې دا خپل کتاب ګورم نو محمود غزنوي رحمت الله علیه جوش پکې پیدا شو چې وګورئ زموږ د دین دا طالبان دومره په سخته باندې دا سبقونه وایي دا دومره محنتونه دی کوي مالدار خلک په خپل عیش و عشرت کې اخته دي او د مدرسو والا طالبانان دغه دی د خپل کتاب د مطالعې لپاره هغه دی چېرته رڼا ګوري او د هغې دروازې په هغه سلو کې د هغې د رڼا په رڼا باندې خپل کتاب ګوري نو هغه چې کوم سره هغه مجموعه د سرو زرو هغه ته یې دا دله ورکړه هغه 14 د سره زر چې نو هغه طالب ته ورکوي دا ستا شو نو بیا چې خپل محل ته واپس راغی او بیا وده شو نو بیا خوب ویني حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هغې مبارک ده سره چې کومې خبرې کولې خو د هغې مبارک خپل انداز چې څنګه یې ورسره کړي دي خو د هغې هغه مفهوم داسې و چې ورته فرمایي د سبکتګین زویه محموده تا چې نن زما وارث سره کوم امداد کړی دی د قیامت په ورځ به الله تا ته د هغې بدلې درکړي نو په دې یو جمله کې ورته هغه درې واړه سوالونه حل کړل چې ته هم د سبکتګین زوی شک پکې مه کوه او د قیامت دا ورځ چې دا حق ده او دا طالبان چې دي د عالمان د پیغمبرانو وارثان دي په دې کې شک نه دی پکار یو سړی وایي چېرې دا بېله زمانه ده هغه عالمان او طالبان د بېلې زمانې نو موږ او تاسو د کومې زمانې موږ د هغه زمانې یو که د دې زمانې موږ د دې زمانې یو نو موږ به وایو چې د جنید بغدادي رحمت الله علیه غوندې استاد کینو سبق ورسره ویم او کار رسېدي بیا ورسره نه ویم که د ابوبکر شبلي رحمت الله علیه غوندې شیخ طریقت وینو ذکر ته اخلم او کار رسېدي نو بیا ترې نه اخلم نو چې موږ ځان ته مقتدا د هغه زمانې ګورو نو موږ خپله د کومې زمانې نو شک شبه په دې خبرو کې نی پکار د دین د عالمانو قدر پکار او هغې سره ځان وابسته کول پکار د هغې هغه صحبت اختیار کې باندې د دې سره ډېر لوی خیر